السلام علیکم خوږو دوستانو، ستړي مه سئ. خدای پاک دې وکړي چې جوړ او روغ یاست. خوږو دوستانو، سهیلي پښتونخوا پښین ده او دلته ټیک ټاک اډه ده. دوستانو په پښین کې چې کوم خلک اوسېږي هغه د ټیک ټاک د اډې د نوم سره بلد دی، د ټیک ټاک اډه پیژني. دا په ټول پښین کې واحد د سیل او تفریح ځای دی. دلته اکثره خلک د جمعې په ورځ راځي د سیل دپاره. د جمعې په مازدیګر دلته بیخي ډېر رش وي، چونکې نن خو جمعه نه ده، جمعرات دی، یعنې پنجشنبه ده. خو بیا هم زه او زما ډېر قریبي او یو ډېر پخوانی دوست محمد عظیم ارمان صاحب چې دمګړی په ډګري کالج پښین کې پروفیسر دی د پښتو، او زما ملګری دی، یو شاعر دی، لیکوال دی. دی را سره دی، دواړه په موټر کې ناست یو. نو زه غواړم چې د ارمان صاحب د خولې څخه د ارمان صاحب خپل یو خوندور شعر درته تاسو ته وړاندې کړمه. نو ارمان صاحب، که ته زموږ اورېدونکو ته یو ښایسته خپل شعر، خوندور کلام اورېدونکو ته دغه کړي چې په یاد دې زده وي، داسې وي چې انشاءالله. که په یاد نه وي زده، ډېره مننه غزنوي صاحب، قدرمن اوسې. خبره داسې ده چې کلام به زه ورته ووایم، اورېدونکو ته به یې هم ووایم او ضرور به ورته وایو، خو کتونکو ته به وایو. او بل دا دی چې ستا غوښتنه ده، اول خو تر ټولو زیاته، تر ټولو مخکې ستا یوه نړۍ مننه کوم چې یو ځلې بیا دغسې خو ما او ته هر وخت دلته سره ګرځو. خو خبره دا ده چې مثال د دغه په د ادب په حواله باندې یا د شاعرۍ په حواله باندې تا دا غوښتنه وکړه چې یو کلام که راته ووایې، خو ښه خبره به وي. نو ضرور زه به کلام درته وایم. او د ټولو اورېدونکو ډېره مننه کوم، د ټولو کتونکو ډېره مننه کوم چې دوی زما دا کلام چې زه دوی ته وایم، الله دې وکړي چې د دوی د خوښې ثواب جوړ سي، او د دوی دپاره د ساتیري ثواب جوړ سي. او په کار دا دی چې غزل چې کومه ده، شعر و شاعري، نظم، دا زموږ هر ملګری چې کوم دی هغه ولیکي، زیاتې ولیکي. شاعران ورونه چې کوم دي هم حالات داسې نه دی، ولې په دې چې غزنوي صاحب غربت دی، نن سبا خلک په ژوند پورې ستړي دي، د خلک د ژوند نور مصروفیات ډېر لري. نو په کار دا دی چې زموږ شاعران ورونه چې کوم دي هغه د ادب یا د شاعري چې کوم اړخ دی، غزل و نظم لیکل، و دې ته خپل ټایم ورکړي انشاءالله. چې بالکل هغه په دې چې د شاعري هغه تسلسل چې کوم روان وي هغه به مات نه سي. نو تر ټولو مخکې زه راځمه، غزل به ضرور درته وایم. او په دې حواله باندې یو کلام دی غزنوي صاحب، دا به تر اورېدونکو ورسوم. او کلام داسې دی، وایي ستا بلکې زه به وایي په تا پسې مې اوښکې تویولې به رایي. ډېر خوندور، ډېر ښه. په تا پسې مې اوښکې تویولې به رایي، او جانان له زړګي مې نه وتلې به رایي. صحیح، ډېره مننه کورودان. وایي په تا پسې مې اوښکې تویولې به رایي، او جانان له زړګي مې نه وتلې به رایي. او سور اور د جدایي او بېلتانه را باندې بل و. ډېر ښه. سور اور د جدایي او بېلتانه را باندې سور اور د جدایي او بېلتانه را باندې بل و، لمبې مې له کوګل څخه ختلې به رایي. او زما په خیال دا کلام مخکې هم ته یو وارې زمزمه کړی و. او بیا وایي په څو واره مې ښکل کوي او په زړه پورې مې ونیو. په څو واره مې ښکل کړ او په زړه پورې په څو واره مې ښکل کړ او په زړه پورې مې ونیو، تصویر کې د سرې شونډې رپېدلې به رایي. ډېر خوندور. او په څو واره مې ښکل کړ او په زړه پورې مې ونیو، تصویر کې د سرې شونډې رپېدلې به رایي. او مودې وسوې چې زما او تا له یو بله جدا یو. مودې وسوې چې ما او تا له یو بله جدا یو، پر زړه مې بیخي ډېره ورېدلې به رایي. او بیا وایي یادونه دې زما د زړه پر دښته ورېدلو، یادونه دې زما د زړه پر دښته ورېدلو، او د اوښکو په تسپو مې یادولې به رایي. یادونه دې زما د زړه پر دښته ورېدلو، د اوښکو په تسپو مې یادولې به رایي. او مثال دې د ښایست نه و په ټوله پښتونخوا کې. مثال دې د ښایست نه و په ټوله پښتونخوا کې. سپرلی ګلاب
بلکې بیرته به ریپیټ کوم وای مثال دی د ښایست نه و په ټوله پښتونخوا کې ګلاب سپرلی کېدلې برایي او مقطع عرض ده وای ارمان بستا ژړا او سلګۍ څنګه هېرومه ارمان بستا ژړا او سلګۍ څنګه هېرومه چې ته له ما په اوښکو بېلېدلې برایي او پتا پسې مې اوښکې تویولې برایي جانانه له زړګي مې نه وتلې برایي. ډېر خوند